ارګ ته راورسېدو، ارګ بازار کندهار. کولای شي چې د کتاب ترڅنګ د لوبې هم ترلاسه شي. شاوخوا بس ډېرې برخې کتابونه شته. څنګه یې؟ په خیر یې؟ شکر دی. دا څنګه کتاب دی؟ 7 کاله کتابونه مو رانیول. خاله چې رانیسې د جایزې ځای دی چې جایزه درته راووځي. کلم په جایزه کې ورته راووتی په دا 2-3 ورځې کې. موخه یې دا وه چې ځوانان د مطالعې ته مخه کړي. دا د ګور د اسلام تاریخ دی. دا دلته دا درې مرې و دا هم خرڅېږي. دا نو دا سړک بس سیده د خیره سره. السلام علیکم ګران دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو روان یم د خیره سره په کندهار ښار کې د کتاب اړوند یا د مطالعې اړوند 3 ورځنی نندارتون دی د خیره سره. نو نندارتون مقصد دا دی چې خلک کتاب رانیسي، مطالعه وکړي او د دې ترڅنګ چې کتاب رانیسي تحفه او ډالۍ هم لري. نو وربسو د خیره سره په دا نندارتون کې به یو ولاګ درته جوړ کړمه، در باندې وبوینم او وبګورو چې څنګه کتابونه پیدا کېږي د مطالعې لپاره. نو ټوله جزئیات به در سره شریکم. د خیره تاسو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. ارګ ته راورسېدو، ارګ بازار کندهار. اوس مو نندارتون ته ورولم. دا بیا نندارتون کې خلکو برخه اخیستې ده، کتابونه پراته دي. دا دی موږ به وګرځېږو. صحیح ده. تا خو دغه را نه کوي. دغه دی ماشاءالله، دا مشهوره کتاب دی. دا دی د خیره سره. دا دی نو شاوخوا بس ډېرې برخې کتابونه شته، د دیني علومو، د عصري علومو، هر رقم د مطالعې کتابونه پیدا کېږي. جاویده السلام علیکم. ځانو د چشکلې درته واخیستې. دغه یمه. څنګه یې؟ په خیر یې؟ شکر دی. ته څنګه یې؟ بېخیر الحمدلله. کتابونه خرڅېږي؟ ښه ځه ښه ده. نو زه به دغسې پکښې وګرځېږم.
دا څنګه کتاب دی یا 7 کاله 7 ورځې په کابل کې فکري ټکنالوژي کتابونه دي یا معنا دی کتری نو د لوړو طرف ورته سوم دا بیا د کتاب سیراني سي د جایزې ځای دی چې جایزه درته راووځي دلته دغه ځای دلته کتاب راووتی کتاب په جایزه کې ورته راووتی کمپیوټر هم دی ګیلاسونه هم دي او بل باسکل که څه شي وه دغه باسکل دی دا باسکل هم په جایزه کې ورته راووتی په دا 2-3 ورځې کې ښه نن یې نوبت دی دا د ګیلاسان فکر کوم د افغان د خوا دی او باسکل هم ښه د نندارتون مصرف دی کړی دی کتاب د علم جوړې تر عنوان لاندې د کتابونو د ورځني نندارتون لپاره شوی دی. تاسو کولی شئ چې د کتاب ترڅنګ د لرې هم ترلاسه کړئ. علم جوړې د علم زده کړه د اسلام د قوت راز دی. د علم زده کړه د اسلام د قوت راز دی او د علم د کتابونه پراته دي دا د ځینې ایټالیو شوقیان ستنو
ورګرځي کتابونه رانیسي د امام ابو حنیفه حیرت انګیز نور ډېر شیان دي. دا د ګورو د اسلام تاریخ دی. نو بس دا و نندارتون مو در باندې ولیده، نو زه اوس غواړم چې بېرته ولاړ شم د مارکېټ څخه وځم. کتابونه مو رانیول؟ خاله کتاب دې رانیوی؟ ولې نه رانیسې کتاب؟ نو بېرته ارګ بازار ته راوځم. دا به ارګ بازار دی. بازار دی یا یو خواته دا کواړیان دي. دا به مارکېټ کې د نندارتون څخه راووتو. نو دا ټک ټک بازار دی. ټک ټک بازار لاره سره ووینئ، هغسې به پکښې تېر سمه. د کندهار ښار ټک ټک بازار، ارګ یا توپخانه، نو دا ټوله ځایونه دي سره. تاسو راځئ تر یو ځایه به له سره پاته سو. نو دا چې دی د دې ځای سیزن چې د ټک ټک بازار هغه نو بیا سیزن یې په ژمي زیات، ځکه دلته چې دی عموما بخاري جوړیږي. غټه اوسپنه ده او دې خوا څه موټر دی، بیخي یې سره حساب کړه په موبایل کې. دا دلته دا دریې مریې و دا هم خرڅېږي. دا نو د کندهار ښار د پخوانیو بازارو څخه دی، ټک ټک بازار یا توپخانه. داسې به وګرځېږو په دا رسته لاس کې به دا نوي سړک سره به وګرځېږو او ولاړ به سو سیده جادې ته. ونه ډېر بېلرانې ایښي وو پر دا بام باندې. سړک بس سیده د خیره سره وتلی دی کندهار ښار عمومي جادې ته. دلته د احمدشاه بابا زیارت هم دی او څنګه ښایسته ګلخانه ده په دا راسته لاس کې. دا لیمبو په څو ورکوي؟ ښایسته لیمبو مرچک یې په ریړۍ کې اچولي دي. ګډوي دي، ډېرې ګډوي دي. دا نو فکر کومه د برق خادې جګوي. په مخکینۍ لکه سیستکیه ده، پخوا دا د اوسپنې وې او اوس چې دي سیمټي دي. دا د غټ موټر یې ورته درولی دی، خادې پکښې بار دي. نوې د برق لینکشي منکشي لکسې کوي. زموږ د نن ورځې ویډیو په کندهار ښار کې د کتاب 3 ورځني نندارتون چې موخه یې دا وه چې ځوانان د مطالعې ته مخه کړي، مطالعه وکړي، که دیني که عصري. ځکه اوس چې دی د فیسبوک او ټلیفون او سوشل میډیا او د دې استعمال زیات شوی دی، نو د کتاب مطالعه بیخي کمه شوې ده. نو دا یو ډېر ښه، زما په نظر ډېر ښه اقدام دی چې خلک د کتاب سره اشنا شي، مطالعه وکړي. نو کتاب سره مطالعه نو بیا جلا خوند کوي چې څوک په عادت یا مخته شي. نو بس ډېری ځوانانو عصري و دیني کتابونه یې رانیوله او بیا ډالۍ یې ورکولې د تشویق په موخه. نو بس خدای پاک دې وکړي چې تاسو دا ولاګ خوښ شوی. نو تر یو بل ولاګه موږ ته راکړئ اجازه. ښه وخت، ښې چارې. بای بای.